سلامونه دوستانو، جوړ په خیر ښه یاستئ؟ زموږ کلی انشاءالله خیرتي ده. د افغان چینل ته بیا ښه راغلاست. فوندادري ستاسو خدمت کې ده او د فوندادري پیج هم درسره لایک کړئ، په فیسبوک کې فالو مو له یاده ونه وځي. دوستانو دا لاره ستاسو وینئ دا سالنګ نوې لاره ده، البته سابقه لاره یې هغه ده چې تاسو ته به ښکاري دا سابقه لاره ده. نو اوس نوې لاره دغه لاره جوړوي او تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې لاره کې که چېرته زیات ضرورت نه وي رانسئ، ولې خرابه ده لاره او که راځئ هم بیا ډېر مجهزه موټر کې راسئ، نو تر هغو پاتې نه سئ. دا یې بازار ده، دلته یو بازارک جوړ شوی ده چې دلته همدې سړک نه کته نو دا هم پاس سړک ده او دا هم کته. نو کوشش وکوئ چې ډېر مجبوره ناست یې رانسئ، وله لاره زښته زیاته خرابه ده، تر هغو چې دا لاره انشاءالله جوړېږي. دې موقعیت کې نو دوستانو تاسو چې دا لاره وینئ، دا د تونل منځ نه تاسو کته کېږئ، البته پل خاکي موقعیت ده. دا مخکې به هغه خوا لاره به تاسو وینئ که نه، لاره هسې وه مخکې، خو اوس دا د تونل منځ نه د ګرارۍ سره اوږده ګرارۍ سره نږدې دغه موقعیت ته تاسو رسېږئ. دلته لاره جوړه کړې ده سمت شمال خوا نه چې راځي چپ لاس خوا او دې خوا نه چې ځې کابل خوا نه راسته لاس خوا دغه منځ کې دغلته یې لاره جوړه کړې او لاره یې بنده کړې ده. دلته به تاسو کته کېږئ. خیره خوا نه خو موږ په اسانۍ راکته سولو، خو دې خوا نه دومره لاره مشکله وه له حد نه زیاته، یعنې دا داسې دا موقعیت چې تاسو وینئ دوستانو داسې ډېر نیغ او کوتل و، نو خصوصا ضعیفه موټر به دلته ډېر بندېدل او هسې موټر به چې تاسو مخکې که مثلا که موټر برابر شوی وای نو بیخي مشکلات سره تاسو ګیر کېدلی. فرض وکړئ موټر کې تاسو مخکې او تاسو شاته وای که نه، نو دلته مخکې کېدلی هم نشي، ولې هخوا نه موټر راځي، یعنې ډېره سخته لاره. دلته اکثره د موټرونو خپل موټر خرابه سو، ګاسکېټ یې ووهل، ګرم راغلل، نو ډېر به احتیاط کوئ هغه دوستان چې په دې لاره باندې ځي.
اوریدونکو دغه موقعیت کې ستاسو ویني پاس کنه هغه سر نه موږ راکته سولو نو هلته د تونل کوم غر څه ده کنه د هغه پاس ده نو همغه موقعیت نه که تاسو موټر وینئ چې جګېږي که نه هغه مخکینی موټر چې روان ده نو هغه موقعیت نه موږ همداسې راکته سولو خیر راکته کېدل خو مشکله نه ده دومره موټر باندې فشار نه راځي بیا هم احتیاط باید ډېر وسي ولې سړک خامه ده ښویېږي که چېرته تاسو بې احتیاطي وکوئ نو امکان د دې ولري چې موټر وښویږي که بریک ونیسئ که نه کله زره تیز لاړ شئ ولې سړک ډېر جغل ده او خامه ده نو په دې هیله چې تاسو که راکته کېږئ هم ډېر احتیاط وکړئ او د جګېدلو وخت کې دلته موټر باندې زښته زیات فشار راځي او که بیا هم موږ ګران لیدونکي یا څوک چې موږ ویني په دې لاره که تاسو ځئ کوشش وکړئ چې موټر ډېر مه درندوئ خصوصا سمت شمال خواست تاسو ځئ نو هلته موټر باندې زښته زیات فشار راځي او مخکې له دې چې دې کوتل باندې جګ شئ او خپل موټر همغه کته خپل موټر چک کړئ ټایرونه هم چک کړئ هغه د اوبو ذخیره چې ده لیلیټر هغه اوبه که تازه کړئ لا ښه ده خپله د لیلیټر البته نه خو ډېر ګرمي هغه وخت کې یو ذخیره لري دا لیلیټر که نه څنګ کې یو ډکۍ ټانکیګه ده هغه اوبه باید تازه کړئ موټر ښه ټول سو ولې په نیمایي لار کې چې پاتې شي بیا مشکل مې ښه زیاتېږي نو بیا له خیر سره بس دعا وکوئ او حرکت وکوئ په دې باندې نو بیا هم درته وایم که چېرته ډېر ضرورت نه وي په دې لاره باندې دفعت فعلا تګ لږ څه مشکلات دي او یا هم کولی شي لیني موټرو کې لاړ شي ولې هغه بلد دي په دې لین باندې ښه تللی شي خو تاسو خپل شخصي موټر که چېرته په داسې لارو باندې تللي ناست نو کوشش وکړئ چې مې وړئ خیر تر هغو چې سړک جوړېږي تکمیلېږي نو تاسو لیني موټرو کې لاړ شئ ولې هغوی بلد دي کولی شي تاسو په ښه توګه وباسي نو په دې لاره چې تاسو راکته کېږئ ډېر احتیاط نه به کار اخلئ او د جګېدلو وخت کې به هم احتیاط نه کار اخلئ د سالنګونو لاره زښته زیاته خرابه شوې ده یعنې هېڅ د ویلو نه ده خصوصا دا واړه موټر چې دي بعض ځای موږ او تاسو نه وي دا موټر راغلي دي که نه د پاکستان لاستې دي دا موټر خو ولې ډېر ټیټ دي دوی نه اکثرته چې موږ دلته د دوی به حتما موټر بیا وارث کړی و دا پمپرونه او دا خو به زیاترو ماتو نو اوس موږ هم استه استه اوارې ته راکته سولو نو ګورئ دا اوس دا موټر ګورئ تاسو دلته دا پاسو تاسو ولدله که نه دا موټر یعنې موږ ورته پام و دلته موږ بیا مخکې کامره قید کړله نو دی څو دفعې جګ سو بیرته مشکلات سره یعنې لږ تعداد هم څه زیات و او بالاخره هغه سواري یې کته کړه او بیا دا جګ سو نو دغه ځای نه یې لاره بنده کړې ده دغه ځای ته موقعیت ته پل خاکي وایي ورسېدو جبل سراج دلته په هوټل کې موږ خپله دمه جوړه کړه لاره زښته زیاته خرابه وه او موږ په لاره کې البته څو ځایه مشکلات سره هم مواجه سولو زموږ موټر څو ځایه خرابه سو نو په دې هیله دوستان تاسو هم چې په دې لاره تګ راتګ کوئ یو ښې امادګۍ سره تګ راتګ وکوئ دوستان افغان زون چینل سره سبسکرایب کړئ لایک کمنټ هم له یاده ونه وځي او تر بلې خپرونه پورې چې بیا هم زه فواد نادري ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم الله مو ورسي